سلام دوستانو، په دې ویډیو کې چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو پسند وي. دوستانو نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې تاسو د مېرمنې سره په دارنګې طریقه باندې کوروالی وکړئ چې تاسو ولاړ یئ، یعنې په ولاړه ورسره کوروالی وکړئ. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دارنګې دوه طریقې ښیم چې تاسو به هم د کوروالي نه خوند واخلئ او ستاسو مېرمنه به هم د کوروالي نه خوند واخلي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا طریقې وښیم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکې ویډیو د ټولو نه اول تاسو ته ګټه ورسي. دوستانو دارنګې ډېر نارینه دي چې هغوی دا شوق کوي چې د مېرمنو سره په قسمه قسم طریقو باندې کوروالی وکړي، خو هغوی دا طریقې نشي کولی، یعنې د هغې نه خوند نشي اخیستلی. نو دوستانو تاسو چې کله د مېرمنې سره کوروالی کوئ نو مېرمنه د یو ټیبل په څنډه باندې اوده کوئ او د هغې شرمګاه د ټیبل په څنډه باندې راولئ او د هغې باندې خپې اوچتې کړئ او د هغې خپې په خپلو اوږو باندې کېږدئ او خپل ذکر د مېرمنې په شرمګاه کې دننه کوئ. دوستانو یا تاسو مخکې رسته کېږئ یا مېرمنې خپې ونیسئ او هغه مخکې رسته کوئ. نو دوستانو دې سره مېرمنه عمل هم ډېر زیات زر اخلي، ځکه چې دا د سنت طریقه هم ده، خو په ډبل بیډ کې په ولاړه باندې نه. نو دوستانو دې که ستاسو ذکر ډېر زیات کوچنی وي او ستاسو د مني جم کمزوری وي نو دې سره ستاسو ذکر د مېرمنې بچهدانۍ ته ښه مکمل توګه باندې ورسي او ستاسو مېرمنه حمل هم اخلي. دوستانو دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو د مېرمنې سره په دې طریقه باندې کوروالی کوئ چې تاسو خپله مېرمنه په غېږ کې اوچته کوئ او هغې ته ووایئ چې هغه خپل لاسونه ستاسو د سټ نه راچاپېره کړي او ستاسو خپو نه خپلې خپې راچاپېره کړي او تاسو یې په غېږه کې ونیسئ. خو د دې نه اول خپل ذکر د مېرمنې په شرمګاه کې ښه مکمل سیټ کړئ چې کله تاسو پوه شئ چې ستاسو ذکر د مېرمنې په شرمګاه کې ښه مکمل سیټ شو، د هغې نه پسې اوچته کوئ او تاسو ولاړ اوسئ او یا تاسو مخکې رسته کېږئ یا تاسو هغه د پنډو نه ونیسئ او مخکې رسته ویټوئ، ځکه دوستانو چې دا به تاسو له ډېر زیات خوند درکوي. د هغې پوره جسم، د هغې سینې، د هغې سره خوله په خوله، د هغې په کناټو باندې لاس وال، دې د کوروالي طریقې کې ټول خوندونه او خوندونه دي. نو دوستانو امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم په دې طریقه باندې د مېرمنې سره کوروالی وکړي او د کوروالي نه خوند واخلي. دوستانو زموږ د ویډیوګانې فحاشات خپرول نه وي، بلکې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکول دي چې تاسو د خپلې مېرمنې سره دارنګې طریقه باندې کوروالی وکړئ چې تاسو هم د کوروالي نه خوند واخلئ او ستاسو مېرمنه هم د کوروالي نه خوند واخلئ. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان ډېر زیات خوند